دوو ښځو باندې دوه کسانو څنګه تجاوز وکړو. نن درته ډېره ښکلې ویډیو لرم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او که سحر میډیا چینل مو سبسکرایب کړی نه وي او غواړئ روزمره دغسې جالب معلومات وګورئ نو سحر میډیا چینل درسره سبسکرایب کړئ. پرون شپه په کاکتوس خپرونه کې د خپرونې کوربه د سید اسحاق ګیلاني نه پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت څنګه رامنځته شو او پیل یې د کوم ځای نه واخیسته. سید اسحاق ګیلاني ورته په ځواب کې وویل چې د مجاهدینو په وخت کې دوه مجاهدین په ټانک کې ناستو چې په لاره دوه نجونې را روانې وې، نو دغه مجاهدینو دا دوه ښځې په زور یو ګوښه ځای ته بوتلې او جنسي تیری یې پرې وکړ. سید اسحاق ګیلاني وویل په دغه وخت کې ملا محمد عمر مجاهد په جومات کې ناستو چې دا دوه ښځې ډېر په بد حال کې جومات ته راننوتې او د انصاف غوښتنه یې وکړه. نو د ملا محمد عمر وینه په جوش راغله او د هماغه ځای نه طالبانو پیل وکړ.